ملګرو د ستړیا احساس ونه کوي. د دین خپراوی او د الله تعالی د کلمې لوړول داسې وړه خبره نه ده. په هر ډګر کې قرباني غواړي. تاسو وګورئ د احد په غزا کې 80 تنه داسې صحابه شهیدان شول چې اوصاف الله تعالی په خپله په قرآن کې یاد کړي دي. رونو واقعي مؤمنان د سختیو مصیبتونو او بیلابیلو فشارونو پر مهال خپل ارادې له لاسه نه ورکوي او نه د خفګان اظهار کوي. د اسلام د دښمنانو فشارونه باید موږ دې ته اړ نه کړي چې له خپل اصلي مقصد او داعیې څخه بیرته پر شا شو. د سلفو قربانۍ او سرښندنې باید زموږ لپاره د لارې مشال وي. دا دین تل په وینو ساتل شوی او په دې ارزي چې سرونه ورته وشیندل سي. موږ خپلواکي ترلاسه کړه او په دې لاره کې مو هر ډول تکالیف په ځان منلی وو. اوس د همدغې خپلواکۍ او سپېڅلي حاکمیت د ساتنې مسؤلیت زموږ په غاړه دی. سخت کار ته اړتیا او خورا لوړ همت غواړي چې تر څو مو بیرته هر اړخیز استقلال اعاده شوی وي.